ګوره دې خان سره یې کومه خو ګوره په پردو قانون کې به خامخا ګوره کار نه لري. نه بس زما څه کار دی بس هغه درو دوکانونه مې راویستم که نه دغه ته زه هم یم که نه ګوره دې خان ته مې ګوره فاتې را نه ولي هسې چې ته څنګه وه سبا د ده کار کې هم کار لرې نو ګوره ما ورته فاتې را نه ولې ها ملامته مې نه کېږي. نه بس زما څه کار دی زه خپله در غریبي کوم او دا یو میاشت خوشي وګرځېدم په کور کې مالیات خراب دي او خلک هم وایي مړه کار نه کوي او کار د دغې نه کارونو کې دې کار یې که نه ولې به دې درو دوکاندارو ته را شړلي. یاره په هغې کې ما کار نه لرم خو یو کس موټر سایکل چاته پټ کړه موږ د دوکان مخې ته ولاړو ما ته وي موټر سایکل ما څه خبرو پرې کیمره کې وګوره بیا مې راته نیک وي وستار څه کې کار وي ته ولې ورته چې په کیمره کې وګوره وي هغه به ځان له پخپله پیدا کوو نو ما خو ثواب کار کوو که نه نو د ثواب کار دی کوه خو منه بس مه لره که نه چا کار کې بس خپل کار څه کار لره ښه بس بس په خولې بس لاس کې لګېږي بیا پې دلته سلوشن ټیپ ایږدم بس صحیح ده دې خان صاحب ته نوکر که ځه ځه راځه زه خو به ځان سره نوکر کړم خو که غلاجن و نو ګوره بیا به یې ته ذمهوارې داسې ما سره دوه درې نوکران مخکې وو هغوی هم غلا کړې وه هغه ما وشړل. نه حاجي دا خو ډېر روغ سړی دی او زمونږ د کلي دی خو کار روزګار ورته نه میلاوېده نو ما دلته ځکه تا نه راوستو. یاره خانجي خبره به پاکه کوو که نه که چېرته په ورکوټوال یم نه چا نه په غلا ټیپر خوړلي هغه سکول ته بتلو که نه نو په پټو به ورلو ټیپر به هم تېرو چکور که نه هغه جي او چې په ښه بده پیښه ویم نو ګورې ما چېرته غلا نه ده کړې او نه به یې وکړم. چپ شه که نه مړه څه تا ته یم چې لږه دا خوله چپ که به زه لګېم که نه نو بس ما خو ته حقیقت وایي چپ شه که نه تا ته ځم پردي کار کې ښه ښه ځه به ځه تا چې پر کوټوالي دا ټیپر خوړل د غلا لکه نو ته به اوس غلا نه کړې نه نو خانجي هغه ټایم کې نه پوهېدو که نه مونږ په ګناه او په ثواب خو نو که نه لکه د دې نه نو خبر چې دې کې ګناه ده او پردی مال چې کومه دی دا نه معاف کېږي که نه نو اوس چې پې پېښې وو که نه چې پردی مال دا نه بخلي کېږي نو بس اوس غلاګانې نه کوو بس پرېښي هم دي. ښځه بچې کار شروع که دې چمن کې کار مار وکړه. یاره خانجي ماریتوب خو ماته دونه آسان دی اور کې ما یو لاچي کرلی دی منو چې دی وکته ټول خلک وایي دا چا کرلی دا دې سړي کرلی دی زما د لاس چې زه کوم بوټي وکارم نو بس هغه وده کوي بېغمه شه خانجي ښه تاسو بس کار مار مه کوئ به دلته کښېنئ ما ته هېڅ هم مه وایه زه په خپله پوهېږم بس. حاجي ډېر تکړه سړی دی او غریب هم دی او ښه محنتي دی او مره دا خو لکه چمن دی که نه غوړه به هم دله غږي. لکه خان څه شو ګورې تا ته زه خان نه ښکارم څه په خان څه کې دا پی مو دې راوړي دي پی دې راوړي خو چې کار دې پرون دې پی راوړو ګورې اوس پالیسي چینج شوه او که نه خان په ما باندې ذمهوارۍ راچوري پرون پکې ټولې اوبه وې ته پکې د اوبه ودې چې ځان ګناهګارې اوبه پکې موږ نه شو وروره یاره نو ته پرېږده که نه په سر یې ګرځېدې اوس ما ته خبرې ډېرې مه کوه ګورې خان ته به شکایت وکړم او موږ به ګورې بل ګوجر ځان له ونیسو ښه ما خو خان ټول عمر پی راوړي دي هغه چېرته ما ته دا نه وایي چې تا پکې اوبه اچولي بس ته ګوره هغه ساده سړی دی که نه نه پوهېږي اوس یې داسې سړی راوسته ته ګوره چې دا خان مې نور خان کېږي او که نه ځه په مخه دې ښه داسې یې بس لاړم دی پکې لانې مې راته راوستې دي. یې لکه جي خانجي د حجرې د کمرې نه هغه څو پیسې شوې خانجي هغه خو ما خرڅې کړې که نه ولې دې خرڅې کړې یاره خانجي خو بس زړې شوې وې که نه ما وی خان نیستي د باندې را نه شي به چټ پټ مې خرڅې کړې خیر دې نورې نه وې به وارې که نه پیسې یې څه کړې حاجي د هغه پیسو خو بس لږ کور کې ضرورت و که نه داسې وړم ختم و وړو ټیم ګیم لږه دغه وه که نه نیمه نیمه وه نو بس کور ته مې ولېږلې ما چې دا سودا مودا پرې راوړي پسه داسې کار بیا ونه کړې تا ته هغه سړي مې ویل چې ګوره پرې پردي کار کې کار مه لره او ته بیا هم هغه رنګ کار کې ټیک ته خانجي به ځه ټیک ته ځه ځه خدای دې نورې نوې سوپې درکړي نو ولې که ولې یاره خان جي میاشت برابره شوې وه په پیسو پسې راغلی وم 100 کیلو پی دي او څو پیسې شوې یاره خان جي 8 کیلو پی دي او 14,000 روپۍ کېږي ها 14,000 روپۍ دي ورګه خان څه کې زه به دې ما ته به یې لږ اواز کړو څنګه 14,000 ورکې داسې به حساب کتاب کول غواړي څه حساب کتاب کې حساب کتاب خو ما کعبه کې لیکلی حساب کتاب خو صفا دی نه 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 هغه وخت لاړو چې تا به خان نه همداسې پیسې واخیستې خدای خبر زموږ د خان نه به تا څونه زیاتې پیسې اخیستي
و د څه په کالکول چې زه یم خان به تاوان نه کوي په کالکولیټر ورڅه خان حساب کتاب کوم راڅه ګپ خو نه دی دا راته ووایه چې څو کیلو روپۍ دي 80 کیلو روپۍ دي په 2.5 روپۍ کیلو دي ښه دا شوي 80 ضربې 2.5 دا خو 100,000 شوې که نه ورکه زه غلا شوی وم 100,000 روپۍ راکوه خان دا خو بس کالکول 100,000 ده تا خو 4,000 روپو کې زه نور هم راوستم دا ولې نه خان ودرېږه زه خو تېره میاشت کې هم غلا شوی وم 4,000 روپۍ هغه هم پاتې وې دا خو بیا ټول ما ته 4,000 روپۍ راکړه داسې 4,000 خان ورکړه نو 4,000 ورکړه نو تا بل ښه وویلې چې په پردي کار کې کار مه لره او تا پکې بیا هم کار ولرو چې هفته تېرېږي بس نوې آبادۍ شوي اوس رانه دغه منصف چې کور ډېر دی چې کم کور یې دی خو دلته چېرته و څوک شته هم نه چې تپوس پرې وکړم او پردې ورم نه شم ډزولی که نه زه ګورو که نه چا نه به تپوس وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام مېلمه ولې خیر شه ملګري زه خو دلته لږ مړي ژوندي له راغلی یم حاجي ښه دلته دغه منصف چې کور کم ځای دی ما ته معلوم دی راځه که نه تا ته موټرسایکل چل درځي موټرسایکل چل خو راځي خو ولې تا له نه درځي څه ما ولا درځو خو لازم خو دویم کس نشم اولی ښځه زه به یو سمه په کومه بځو داسې بځو نه بس ښځه صحیح ده ځه داسې بځو که نه داسې مخکې بځو راځه یاره ملګري زه خو ډېر زیاتو ګرځېدم خو څوکونو که نه چا نه م تپوس هم ما ته معلوم دی راځه ته خیام اوس که نه راځه الله به خیر کړي خدای دې ډېر خوشحاله که یا ډېره مننه امین امین موټرسایکل ډېر ورځو شو مونږ چلولی هم نه دی خو دا ته وایه چې زما لاس خوږ دي نو زه به یو سمه درځ مې وخوړه دلته وختي مړه بس خدای دې جګ جوړ که یاره امین امین چې ته مونږ څه دونه ښه کوې که نه بس ملګري ته به هم د دې ځای یې که نه واو دې مه که نه یاره ما ته مخکې معلوم و زه یو ځل نیم راغلی وم خو دلته د آبادۍ نوي شوي دي که نه اوس نوې آبادۍ چې وشي بیا پکې مونږ ته پته نه لګي چې د هغوی کور کومه دی اوس بس د ځمکې ارزانې دي هر سړي کورونه خپل ځای کړي دي طبیعي او که نه دا خبره ده وړوکی دې منصف د ستا کار څه دی دا زما وسه ملګرتیا ده لږ مړی ژوندی وي نو لیدلې مې نو ډېر ورځ ما یې راشه لږ ملاقات په وسه وکړمه ښه به دغه مخکې کور دی ښه په د ډېر لرې ځای نه راغلې مو مېلمه یم خدای دې تا سره ډېر خدای دې سره ډېر خوږ کړي یاره بس ودرېږه مخکې کور دی بس ودرېږه کومه هغه مخکې کور دی بې ښه دغه دی واو ښه نو دا مخامخ دی که دې نه خوا دی دې نه خوا دی وروره ښه زه خدای دې تا ډېر خوشحاله کړي او زه یخ مخ سره ولېږم دلته مهرباني دا داسې شوله که تا چې په ما یخ وڅښل خدای دې خوشحاله کړي امین امین دغه دوا کوه خوشحاله اوسې خوشحاله دوا کوه دوا ملک صاحب ته نه خو دا ځمکه ما واخیسته خو سبا یې پکې ملک صاحب د ورور لانجې ګونجې کې د هغې به بیا څوک ذمهوار زه پې ذمهوار یم که نه تاسو چې ټول ما دلته راوستلی خو همدې دپاره مې راوستلی یم زه پې ذمهوار یم دا زما ځان لیسه ده زما د رور پکې څه کار دی تا له خدای پاک دا پیسې ښه کړي او دله خدای پاک دا ځمکه ښه کړي او وکړه یو دوا د خیر یا الله ته رب العالمین دا له پیسې کې دله دا ځمکه باغچه کې رب العالمین ګلې ګلزارې کې رب دا پیسې خیر ته ورسوي رب العالمین یا الله خیر ته ورسوي رب العالمین ټوله ورځ اوږې وګرځېدم وچې شونډې چې را باندې ډوډۍ مو نه خوړه هغه ظالم رانه جیب وو پیسې هم راسه نشته دي ویې لکه دلته خو جوړ مړی شوي دي او تیار کار دی ډوډۍ خو به چاریستي نه د مړي دوا به هم ورته وکړمه او ډوډۍ به هم ترې وخورم دا چانس دی السلام علیکم وعلیکم سلام وراره په خیر وراره په خیر وراره په السلام خیر علیکم خیر دی په خیر بچې ښې څنګه خیر دی یو دوا د خیر بو کې خدای ته وبخي مغفرت یې نصیب کړي الله د قبر د عذاب یې وساتي ډېر ښه سړی و بیګې هم راسه د ملک تاج دې هوټل کې چې وڅښله هغه پیسې هم ورکولې خو ما ورته ویل چې زه بیا ورکړمه مې پیسې هم ورکړې خدای ته وبخي دا سخت سفر احسان کې څوک مړ دی لګاړه دا ولې دلته څوک مړه نه دي چې تاسو لاسونه اوچتول نه څه مړي دوا نه ده پټو ته څوک دوا له راځي مړه دا عجیبه سړی یار تا خو مړه د ځمکه خرڅه کړه او دی بل واغشته په هغې باندې دوا د خیر کولو یاره خفه نه شئ مشرانو کشرانو ما ته هر څه 37 کاري ستاسو په دې کلي کې زه لږ مېلمه ومه چاله راغلی ومه یو موټرسایکل والا رانه جیب وو بټوی رانه وواله ټوله ورځ په ناره وګرځېدم وچې شونډې نو بس ما ویګینې دې خوا به چېرته ډوډۍ موډۍ نارې مه خفه نه شئ یاره که څه غلطي شوي ملګري دی خو ډېر زیاتې وکړو چې ته یو مېلمه و تا نه جیب و
خو الحمدلله زموږ دا کلی خو ډېر ښه کلی دی خو بعضې کس پکې داسې راشي چې د هغه نه ټول هر څه وران شي د هغه د لاسه دا ټول کلی بدنام شي او همداسې ده همدا داسې خلکو د لاسه کلي بدنامي او اوس پاسو ډوډۍ را باندې خورې که نه ما خو ګوره د نارې نه چکر راغی ښه راځئ راځئ پروګرام مې کړی دی او جرې ته که خیر ټول راځئ ټولو باندې به انشاءالله خوراک کوم راځئ راځئ